الف لام میم. دغه کتاب بشک او بشبهه د عالمیانو د پروردگار لخوا نازل شوی دی. ایا دوی وایي چې دغه سړی یعنی محمد دا قرآن له خپل ځان جوړ کړی دی؟ نه، بلکې دا حق دی ستاسو د پروردگار لخوا، ترڅو چې ته یو داسې قوم ته خبرداري ورکړي چې هغه ته له تاسو څخه مخکې کوم بیرونکی نه دی راغلی، خای چې هغوی سم لار ومومي. ماغه الله دی چې هغه اسمانونه او زمکه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي په شپږو ورځو کې پیدا کړل. له هغه وروسته د خپل سلطنت پر تخت ځلان شو. له هغه پرته نستاسې څوک ملاتړ او مرستندوی شته او نه څوک له هغه په وړاندې سپارښت کوونکی. نو آیا تاسې پند نه اخلئ؟ هغه له اسمانه تر ځمکې پورې د نړۍ چارې اداره کوي او د دې ادارې ریپورت پاس د هغه حضور ته ورځي په یو داسې ورځ چې د هغې اندازه ستاسې د شمیر له مخې 1000 کاله ده. هغه دی په هر پټ او ښکاره باندې پوهېدونکی، برلاسی او مهربان دی. هغه چې هر شی پیدا کړ ډیر ښه پیدا کړ. هغه د انسان د هستونې پیل له پخې شوی خټې څخه وکړ. بیا د هغه زوزات لوي داسې څڅند جوهر څخه پیدا کړ چې د حقیرو اوبو په څیر دی. بیا هغه ته سمون ورکړ، هغه بیا عیب به نیمګړتیا جوړ کړ او په هغه کې د هغه روح پوکړ او تاسو ته غوږونه درکړل، سترګې درکړې او زړونه یې درکړل. تاسو به خیر لک شکر وستونکي یې. او دغه خلک وایي کله چې مونږ په خاوره کې ګډوډ شوي وو، نو آیا مونږ به بیا له نوي سره پیدا کړی شو؟ اصلي خبره دا ده چې دوی له خپل پروردګار سره یو ځای کېدل نه مني. دوی ته وایي د مرګ هغه پرېښته چې پر تاسو معذفه کړای شوی دا تاسو به په پوره بشپړه توګه تر خپل قبضې لاندې راولي او بیا به تاسو د خپل پروردګار لوري ته راوګرځول شي. کاش کې ته وینې هغه وخت چې دغه مجرمان زوړن سره د خپل پروردګار په وړاندې ولاړ وي. په هغه وخت کې به دوی وایي ای زمون پروردګار، مونږ خو ولیدل او واموریدل، اوس مونږ بیرته ولېږه ترڅو مونږ نیک عمل وکړو. اوس زمون باور غلای دی. په جواب کې به ویل شي که مونږ غوښتلای نو لا په خو به مو هر نفس ته د هغه هدایت ورکړیو. خو زما هغه خبره تر سره شو چې ما ویلی و چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو څخه ډک کړم. نو اوس د خپل دغه عمل خوند وڅکئ چې تاسو د دغه ورځې ملاقات هیر کړ. مونږ اوس تاسو هیر کړی یاست. نو وڅکئ د خپل کړو په مجازات کې د همیشنی عذاب خوند. زمونږ په آیاتونو باندې خو هغه خلک ایمان راوړي چې دغه آیاتونو په اورولو سره چې کله هغه ته نصيحت کیږي نو په سجده پرې وځي او د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي او لوی نه کوي. اړخونه له بسترو څخه بیل وي، خپل پروردګار ته لویری او هیله سره خپل غوښتنه وړاندې کوي او تر روزي چې موږ هغه ته ورکړی ده له هغې نه د خدای په لار کې لګښت کوي. نو د خوشحالۍ او زیری کوم وسایل چې د هغو عملونو په مکافات کې د هغو لپاره پټ کړای شوي دي هیڅوک پرې خبر نه دی. نو آیا دا کېدای شي چې څوک چې مؤمن وي هغه د هغه چا په څیر شي چې فاسق وي؟ دغه دواړه نشي برابرېدای. کوم کسانو چې ایمان راوړای دی او غوړه عملونه یې کړی دي د هغو لپاره خود جنتونو استوګنځای دی د میلمستیا په ډول د هغو د عملونو په بدل کې. او کوم کسانو چې فسق غوړه کړی دی د هغو استوګنځای دوزخ دی. هر کله چې هغوی له هغه نه وتل وغواړي بیرته به په هغه کې وغورځول شي او هغه ته به ویل شي چې اوس د همغه اور د عذاب خوند وڅکئ چې تاسو هغه دروغ غاڼه. له هغه لوی عذاب نه مخکې به موږ په همدې دنیا کې د یو واړه عذاب خوند په دوی باندې څکو، خای چې دوی د خپل سرکشي لکړن لارې نه راوړي. او له هغه نه به لوی ظالم څوک وي چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په وسیله نصیحت وشي او بیا هغه له هغه نه مخ واړوي. له دغه سیم مجرمانو نه مونږ غچ اخیستون کیو.
لدین مخکې موږ موسی ته کتاب ورکړی دی نو باید همغه شی په درکول کېدو کې ستاسو شک نه وي هغه کتاب موږ د بنی اسرائیل لپاره هدایت ګرځولی و او کله چې هغوی صبر وکړ او زموږ په آیاتونو باندې باور وکړ نو په هغو کې موږ داسې لارښوونکي پیدا کړل چې زموږ په امر لارښوونه کوله په یقیني توګه به همدا ستا پروردګار د قیامت په ورځ د هغو خبرو فیصله وکړي چې په هغو کې بنی اسرائیل په خپل منځو کې سره اختلاف کړی دی او آیا دغه خلکو ته په دغه تاریخي پیښو کې کوم هدایت نه دی په برخه شوی چې له دوی نه مخکې موږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په مینو کې نن ګرځي را ګرځي په دې کې غټې نښانې دي آیا دوی نه اوري او آیا دغه خلکو هیڅ کله نه دي لیدلي چې موږ د وشاړې ځمکې لوري ته اوبه جاري کوو او بیا له همغې ځمکې نه هغه کښت راټوکېږي چې له هغه نه هم د دوی څاروي خوراک کوي او هم دوی په خپله آیا دوی نه ویني دغه خلک وایي چې دغه فیصله به کله وي که تاسې رښتینی دغه خلک دوی ته وایي د فیصلې په ورځ به ایمان راوړل د هغو خلکو لپاره هیڅ ګټور نه وي چې هغوی کافر شوي دي او بیا به هغو ته کوم مهلت ورنکړی شي خنو دوی په خپل حال پرېږده او انتظار باسه دوی هم منتظر دي